طالبانو افغان ولسمشر غني ته تازه او ډیر خطرناک اخطار ورکړی دی. ولسمشر غني په ځواب کې څه وویلې؟ د ولس غبرګون څه ده؟ ویډیو وګورئ چې اصلي قصه څه روانه ده، حقیقت څه ده. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. طالبان د روانو جنایاتو مسؤل اشرف غني دی او یوه ورځ به حساب ضرور ورکوي. طالبانو په خپله ورځنۍ سرمقاله د ګډو ځواکونو لخوا پر ولسي وګړو روانو شپنیزو چاپو، بمباریو او بریدونو ته کتنه کړې او ویلي دي چې پر ولسي وګړو د روانو جنایاتو د ترسره کېدو مسؤل اشرف غني ده. سرمقاله وایي د کابل رژیم سرپرست اشرف غني د امنیتي تړون په نوم د هیواد د قبالې په ورکولو سره ګډو کورنیو او بهرنیو ځواکونو ته پر مظلوم ولس د بمباریو، شپنیو چاپو او لویو وسلو د کارولو زمینه نوره هم مساعده کړه او په وینا یې چې په هممهاله توګه اشغالګرو ته ډاډ ورکړ چې هر هغه حرکت او هڅې به ځپي چې ستاسو د وحشت په وړاندې عکس العمل ښیي. طالبانو په ډاګه ویلي افغان ولس اشرف غني د یو وحشي قاتل په توګه خپل دښمن بولي چې په وینا یې یوازینی هدف یې دا دی چې د خپلو بادارانو په خوښ ساتلو سره د واک پر ګډۍ د تل لپاره ناست وي. که څه هم روان نورین همداسې روان وي. طالبان وایي غني امریکایي ګټو ته دومره ژمن دی چې افغانستان او د افغان ولس بشري کرامت او منافع هېڅ ارزښت ورته نه لري او زیاته کړې ده چې د امریکایي ګټو او اشغال د پایښت لپاره لسګونه زر افغان شهیدان او ټپیان کړل، کلي او بازارونه یې ونړول، مسجدونه او مدرسې بمباري کړې، ښوونځي او کلینیکونه یې تخریب کړل او لا هم د امریکایي منافعو د ساتنې په موخه هر ډول وحشت او ظلم ته لاس اچوي. چې د تیرو څو ورځو پر مهال ګډو ځواکونو په ګڼو ولایاتو کې پر ملکي وګړو پراخ بریدونه ترسره کړل چې د بیلګې په توګه د تخار په دشت کلا کې 4، د میدان وردګ په جلکه کې 3، د ګردیز په چوڼۍ کې 3، د بادغیس په بالا مرغاب او سنګ آتش کې 14، د زابل په ارغنداب کې 2، د هلمند په واشیر کې 2، د بلخ په چمتال کې 2، د پکتیا په زرمت کې 2 او د فاریاب په قیصار کې 3 تنه ملکي هیوادوال شهیدان او همدومره نور ټپیان کړل. طالبانو خبرداری ورکړی چې که یرغلګر افغانستان کې هر ډول وحشت او ظلم تکرار کړي، ښځې او ماشومان شهیدان کړي، کلي او کورونه بمبار کړي، مسؤل یې اشرف غني دی او یوه ورځ به د دغو جنایاتو حساب ضرور ورکوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.